د زرغون افغانستان جام کرکټ لوبې چې 19 ورځې دوام وکړ سه شنبه د خوست په ملي لوبغالي د پای لوبه تر سره شوه. دغه لوبې چې د افغانستان کرکټ بورډ لخوا جوړ شوې وې د افغان ملي لوبډلې 19 کلنو جونیور لوبډلو لوبغاړو پکې برخه لرله. د یاد جام پایلوبه چې پامیر لیجنډز او میوند ډیفینډرز لوبډلې ترمنځ تر سره شوه د باران له امله بې پایلې پای ته ورسیده. د افغانستان کرکټ بورډ مشر مرویس اشرف د زرغون افغانستان کرکټ جام لوبې ډېر مهم وبللې. لکه څنګه چې حشمت او رحمت په خپلو خبرو کې ویل چې د مسابقو پریکټس تمرین ډېر زیات موږ ته مهم و. مخکې له داسې غټو سیالیو نه لکه څنګه چې سریلانکا سره موږ لرو، بنګلادیش سره سیالۍ لرو، نن یې شاید اعلان کو، انډیا سره همداسې پسې آسیایي جام دی، بیا نړیوال جام دی. نو دغه یو سلسله د دوی د ښه تمریناتو ترسره کولو په خاطر کرکټ بورډ دوی ته دغه ټورنمنټ په لاره واچو. البته لږ مخکې هم کړ چې دوی لا ښه زیات تمرینات پکې وشي، لا زیات خپل هغه په تخنیکونو تکتیکونو باندې کار وکړي. دغه سیالیو ته په کوزه پښتونخوا کې مشت افغانان هم راغلي ول. د لوبو کاتونکو د افغانستان کرکټ بورډ غوښتنه وکړه چې شپږیزو لوبو ټورنمنټ په خوست کې ترسره کړي. والله خو شهزاد محمدي مینوال ما د ټل نه د لوبې فاینل لپاره میزان ورسولو، نورو لوبو ته مکنه شو پیدا دي تر ورسېدم. موږ غوښتنه د مسؤل څخه دا ده چې د راتلونکي شپږیزې روانې لوبې چې دا په خوست کې ترسره شي، ځکه د خوست آب و هوا د کرکټ سره مناسب هوا ده. نن ډېر خوندوره لوبه ده، د فاینل لوبه ده، نو ډېر زیات شمېر نندارچیان راغلي دي چې دوی تشویق لا زیات دی او دوی د خپل ملي اتلان له نږدې تشویق کوي. مرویس اشرف بیا زیاته کړه دوی تر اوسه د خوست لپاره د شپږیزو پلان نه لري. تر اوسه مو دا پرېکړه نه ده کړې. تاسو یو ښه نظر دی، موږ په باندې غور وکړو چې دا ځل شپږیزه په خوست یا په ننګرهار کې ترسره شي. د کابل په میدان خوست کار شروع دی. یوه یادوري باید وکړم، سږ کال موږ 500 ورځې کرکټ ډېر زیات لرو، شاید موږ د شپږیزه لږ څه وځنډو. د ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدي د زرغون افغانستان جام دغه لوبې د ځوانانو لپاره ډېر مهم وبللې. ډیر زیات مهم ټورنمنټ و د موږ لپاره. اول خو د موږ آمادګي چې د سریلانکا سیریز لپاره کوو دغه لپاره ډیر زیات مهم و. دغه پیچونه لږ سخت و او میچونه هم زیات و. نو د میچ پریکټس کول دا ډیر زیات مهم دی. د نټ او دو پریکټس نه میچ مهم. نو موږ لکان ماشاءالله ښه آماده سول. او بل مهمه خبر دغه ده چې ډیر ځوانان پکې ښه پرفارمنس وکړي. د افغانستان د آینده لپاره یو ښه زیری ده. دی ویلو دا چې په یاد یوه ورځنۍ سیالیو کې پامیر لیجنډز، هندوکش سټرایکرز، میوند ډیفینډرز او جونیور چیمپیونز لوبډلې برخه لرلې وه چې ټول ټال پکې 14 لوبې ترسره شوې. له دې وروسته به افغانستان د پاکستان، هندوستان، سریلانکا او بنګلادیش سره یوه ورځنۍ لوبې ولري. افغانستان به د سریلانکا پر وړاندې د جون میاشتې پر 2 څلورمه او 9 نیټه یوه ورځنۍ لوبې ترسره کړي.